الله دې کامیاب کړه، د میر دې نوم جوړ کړه، الله دې داس کامیاب کړه. امین. خدای دې تونه د دنیا ډیوه جوړه الله دې میر د پښتانه چې کوم اتحاد دی کیم د میر د نقیب متعلق کیم فریاد کړی دی که نه، کیم ورسته دا وکړي چې خدای د خلک کامیاب کړي، خو بېوسته وي که نه، بیا مخته اتوس ودرېدې سره غوړ پښتین سره ودرېده. تو سره هېڅ څوک نه ماني، خلک 15 کوله چې په میډیا یې دا لیدلي دي چې دا دهشتګرد هدي، دا ظالم هدي، دا جنګلي خلق دی. دا ته یې ور دغه میډیا ته دا دوی ته رسوي چې زه جنګلي هم نه یم بل څوک دی دهشتګرد دی، زه شکار یا نه، دی خپل شکار یې دغه دهشتګرد دی. د دهشتګردۍ تعریف دا دی دهشتګرد ډور پیلول، یو سړی دومره وډروه چې دنه سیخه رده ورکشي چې څوک ډور پیلوي چې ایږي څه یایي اټیک ورته ښکاري. ویس طالب هم چې څه دا یایي هم څوک څه ورته ویلی شي چې دا غلطه ده، د دنه سیخه رده ورکه ده. فوجي هم چې څه یایي سیخه رده یې خلک نه ورکه کړې ده، دا ته یې دهشتګرد دي، دا کمپلیټ دهشتګرد دي چې دي. تو دغه دا کڅوره هم میجا ورته کښېنوستي څه در او دا نوی نسل هم پې بربودی وي، خپل خو ځایونه سره پې بربود کړي، نوی بچیون روستریږي او دغه ظلمونو په لون د ژوند تېروي. اتفاق په دغه دی دنیا په یوه قوم ښه نشته دی چې کوم غیرت په دغه دی قسم دی ویس پر اویس هغه شي په یوه قوم ښه نشته، خو چې کوم هېڅ شی بېخونده خلک څه و هلته چا سټېج ور کړی و میږ یې لوند کښېنوی سټېج ته یې دی بللی و، دا سټېج ویس په زور راځنه ردله کوي هغه دوی ته میشتو خپل ورسي چې دنیا ته خپل څه وښیي. قسم دی دا پښتین خلک یې دنډن پښتین ته کړه مو خو دا څوره د چې ولې ده قسم درته چې دا ویس پښتین هم یو تاریخ لري، یو تاریخ لري. بالکل صحیح. من احتجاج په ټوله دنیا کې نه دی شوی، نه دی شوی. که څه واړیکې کیسې په پاکستان کې وشي، توړ پوړ موټر شیشې متاول لکه ماشاءالله چې کیم احتجاج دور ته د نقیب بالکل صحیح شهید پر ارچک شو چې دغه ټوله دنیا ته تاریخ جوړ میش خو ریاست خلاف خو نه یې میش بالکل ظلم خلاف ظلم صحیح ظلم ریاست خلاف خو هیڅ international media پر رهای لول مسئله نیویورک تایمز واشنگټن 11 ملکی نقشې دغه په حق احتجاج وشو، خاص کر د احتجاج پروګرام نه و، دا په غټ لول ول خاص دا یو غټ ډیولپمنٹ دی. د پښتانه ډېر غټ ایمیج جوړ په دا ویس چې کومه درنه وشوله د اسلام آباد ولا په دا کې غټه خبره دا وشوله هم که نه چې یو د پښتانې د سوچ معیار معلوم شي، د سوچ معیار یې معلوم شه چې پښتین چې دنیا ته کوم ایمیج پیش کړی و، دنیا ته د دې کومه خبره پیلاو کړې وه، دنیا دا شی میلاو که دا شی یې ومونه چې پښتین سوچ په هغه پالیسي کې واضح فرق دی. یعنې د پښتونه دا سوچ نه دی پښتین چې دلته راغلی دی امن ته. بله غټه خبره دا وشوه هم چې کومه ډور وه خوف وه یوه داسې خبره وه هم که نه چې په سیا سره درته چې زه د کل نه کور نه راوتله که نه مور ورته ویل چې زمانه چې داسې خبره نه وکړي اینه په داسې باندې نه چې زه اوس په دغه چې دا بیا چې دادو ویلې چې مې چې کو دغه هغه دی چې داسې خبره نه وکړي زمانه دغه ظالمون دي دا د نه پرېږدي دا د هغه کوي در باندې. بل غټه خبره دا وشوه چې د پښتانه په واقعیت باندې ټول پښتین سره خبر شو، د پښتنې چې څومره واقعیت شوي دي په دا باندې ټول پښتین خبر شو. او بله غټه خبره چې کومه د فایدې وشوله دا وشوله چې د پښتانې رابطې وشوې. پښتین داسې وشول چې پښتین مثال که نه یوه بل ته خبرداری ورکړو ویس په دا نن سبا وخت کې د پښتانې په حاصل که څرنګه چې د ازبکې په استل کې کیمې چې کوم لشکر وایسته په لشکر کې دا خبره وه چې یا خدای په کالي دا باد شیزه دا مړ شو چې ازبکي استل. بل یوه د هغه نه راوه هېڅ د پښتانې په خبرول سره د پښتانې په تکلیف سره خلک دا وایي چې یاره دا تکلیف سره موټر ورسېږي خو چې بل پښتین نه باد شي، یعنې دا دې په راروله ویس منظور نو ستا چې که دا شی معاملي دی د ډیلې کوم دا وایي وپېژنه چې دا خوړل کو دا شی